د وزیرستان یو ښکلی او څڼور زلمی خپلې دردېدلې ابۍ ته د هغو خویندو میندو ویډیوګانې ورښیي چې د پاکستاني جابر حکومت یې په رڼا ورځ د کورنیو نارینه غړي له کورونو ویستلي او لا یې هم د مړي او ژوندي درک نه کیږي. په ویډیوګانو کې ګڼو ماشومانو او میرمنو د خپلو کورنیو د سر د سړیو عکسونه په لاسونو کې نیولي او زارۍ کوي چې واکمن یې راخوشي کړي او یا یې د مړي ژوندي کیسه ورمعلومه شي. دا ګیلمن وزیر و چې خپله ناروغه مور یې راضي کړي چې د محکوم پښتانه قام په ننګه د منظور ملا ور وتړي. دا هغه مهال دی چې منظور پښتین د فکر لیگ خو مضبوط یاران موندلي وو او د یو دنګ ځوان نقیب مسعود د وژنې په کشاله کې د هغه په ننګه ودرېدل. دغه مهال د پاکستان خونکاري ادارې دومره زړورې او بېباکه وي چې که په رڼا ورځ به یې خونکاري وکړه مګر چا هم خوله نه شوه خلاصولی. پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونو کلونو نه روان دغه درون سکوت مات کړ او غږ شو چې پښتون ته ژوندون غواړو. دا یو ښه پیل و او د قام رښتیاني بچي پکې د چغې سرته شول. هغه بچیان چې د کور او قام د درانه درد پیټ یې په شا وو. ګیلمن د دغه تحریک یو وزیرستانی لاروی و چې تل به یې د لر او بر یو افغان ناره په خوله. هغه خو چې لا د ښوونځي په دریم ټولګي کې و نو پاکستاني پوځیانو یې په کلي کې چپاو وروړی و. پلمه دا وه چې ګنې پوځیان د طالبانو مقابله کوي خو نتیجه دا شوه چې د ګیلمن کورنۍ له خپلې سیمې کډواله شوه او ښوونځی همداسې پاتې شو. ګیلمن چې د خپل کور کلي او قام درد یې لیدلی و نو د یو شاعر په حیثیت یې د قام چغه راغبرګه کړه او ملا یې وتړله. د پښتون قام په ننګه اول ځل خلیج کې د زندان تورې خونې ولیدي هلته چې په خوارۍ غریبۍ پسې وتلی و او ویل یې څو ځله مې ښکل کړې هتکړۍ راته حیرانې شوې بیا نو سمدستي زما سره ګویانې شوې. ویل یې دا څه چل دی دا خو موږ په اول ځل وینو موږ ښکلوي توبه دا موږ څنګه پاگل وینو. دا لومړنی زندان و چې ګیلمن ولید خو کیسه په بحرین کې تمامه نه شوه او وزیر یې بیا د پاکستان یو زندان ته راولېږداوه. وزیر د افغانیت چغه دومره په جار وکړه چې پښتون قام یې راویښ کړ او د شعر او نثر په ژبو یې د یوه سوچه افغان په هغه مړڅپڼه دایه کې نوي ساه ورپو کړه چې په محکومه خاوره یې چا خیال هم نشو کولی. د هغه د شعر هر رنګ د افغانیت په رنګ رنګ و. د ګیلمن د وروستي زندان 10 میاشتې خورا ترخې وي. هغه په یوه مرکه کې وایي 22 ورځې مې خوب ونه کړ چې به خوب راتله نو نه یې پرېښودم او په زنځیرونو یې داسې تړلی وم چې په چت پورې راځوړند وم او له 15 دقیقو وروسته به بېهوشه وم. نوکان یې ترې ویستي وو. هر ډول شکنجې یې وزغملې مګر تسلیم نه شو. ویل یې شکنجو دومره کړی وم چې ما ویل کاش ژر مې ووژني مګر د پښتون قام او افغانیت له خبرو نه راګرځېدم. جابرو واکمنو د شپږو خویندو په دغه کشري ورور د شا له خوا ګزار وکړ او هغه یې داسې وواهه چې بیا یې سر راپورته نه شو کړی. همدا و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تایید کړي چې د دغه غورځنګ د مرکزي شورا غړی ګیلمن وزیر چې له یوه برید وروسته له تېرو 3 ورځو راهیسې د اسلام آباد په پیمیز روغتون کې بستر و ژوند بایللی دی. د نوموړي مړینه تر هغې وروسته تایید او اعلان شوه چې چهارشنبه له بهره هم د ډاکټرانو یوه ډله د نوموړي کتلو لپاره اسلام آباد ته ورغلې وه. منظور پښتین د ګیلمن وزیر مړینه د پیمیز روغتون مخ ته راټولو شوو کسانو ته په وینا کې داسې حال کې تایید کړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مخکښ مشران او د ګیلمن وزیر ورور یې څنګ ته ولاړ وو. هغه وویل زموږ په خوږ ورور او زموږ د ملت په یو لوی اتل باندې ګزار دومره سخت شوی و چې د هغه علاج ناممکن حد ته رسېدلی و. نوموړي زیاته کړه د تسلۍ دپاره هم په دنیا جهان کې او هم دلته په ښه ډاکټرونو چیکاپس وکړل. البته زمونږ په خوږ ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اتل باندې ګزار دومره سخت شوی و چې د هغې علاج ناممکن حد ته رسېدلی و.
منظور پښتين پاکستان کې د پښتنو حقوقو لپاره پیل کړې مبارزه کې د خپل نورو وژل شویو ملګرو په ځانګړي توګه د ارمان لوني او عارف وزیر یادونه هم وکړه. هغه وویل په دې خاوره باندې مونږ هر یو ملګري دا وعده کړې ده چې سرونه مو قربان دي، جایدادونه مو قربان دي، خاندانونه مو قربان دي، خو مونږ پر شا کېږو نه. ملګرو د خوږ وطن دپاره، د خپل وطن، د خپل ملت د خپلواکۍ ګټلو دپاره په یو ترتیب چې مونږ روان بو، نو مونږ عام سړي نه بلکې په دې خاوره باندې د ارمان لوني په شان یو عظیم انسان چې هغه په افغاني نظریه باندې په خپل وخت کې داسې یو مین انسان و چې ثانیه نه لرله، د عارف افغان په شان مین انسان په افغانیت په خپل وطن په خپله خاوره چې ثانیه نه لرله. منظور پښتين وویل چې د ګیلمن مړی به پنجشنبه سهار له اسلام آباد د پیښور له لارې تر بنو او بیا له هغه ځایه په وزیرستان کې تر خپل کلي او ټاټوبي لیږدول کیږي. هغه پر ولسونو او د پی ټي ایم په ملګرو غږ وکړ چې راووځي او د ګیلمن جنازه په ډیر درناوي او لویي سره تر خپل کلي بدرګه کړي. د یادونې ده چې پر ګیلمن وزیر دا مرګونه برید تیره یکشنبه د یو ډله کسانو لخوا د اسلام آباد په بیوله سیمه کې داسې مهال شوی و چې یو بل ملګری هم ورسره و. د پی ټي ایم مشر او د ګیلمن ملګرو په دغه برید کې د ښکیلتیا په تور د ځینو کسانو نومونه هم اخیستي، خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې د تورن شویو کسانو لټون روان دی. پر ګیلمن وزیر د برید د خبر له خپرېدو سره پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د سیمې او د نړۍ له بیلابیلو برخو پراخ غبرګونونه وښودل شول. د افغانستان د دوه پخوانیو ولسمشرانو او نورو سیاسیونو په ګډون د کوزي پښتونخوا ګڼو سیاستوالو، د حقوقو فعالانو او عامو خلکو دغه برید وغانده او د هغه روغتیا لپاره یې د هلو ځلو ملاتړ کاوه. د مړینې د خبر له خپرېدو سره هم پر خواله رسنیو پراخ غبرګونونه روان دي.